سلامونه جوړ بخیر درمنونکو دا د کې پی ایل جریان دی د کې پی ایل په جریان کې د لسمه لوبه د کابل زلمی او د بندامیر ستار لوبغاړو ترمنځ ترسره شوله په دغه لوبه کې کابل زلمی لوبډلې وکولای شول چې دغه لوبه هم وګټي دا څلورم بریا وه د دې لوبې یو تکړه لوبغاړی او د افغانستان د نیشنل ټیم د ملي لوبډلې تازه دمې لوبغاړی نوید ځدران سره دی لومړی خو دا راته وایي چې د دې کې پی ایل په اړه کله راته وایي چې تاسو پرله بریاوې ترلاسه کړلې دلته څه احساس کوي څه ډول لوبې دي دا زه دا ویلی شم که نه چې مونږ په کرکټ بورډ کې کیم ترسره کړی شوی و چې ځکه یوې میاشتې دوام یې وکړه مونږ په فټنس او بالینګ باندې ډېر فوکس وکړو پی ایل ته سور بال نه بیرته مونږ راغلو دلته مونږ په خپلو ځانونو باندې هلته ډېر تمرین کړی او مونږ ډاډه وو چې انشاءالله مونږ به داسې میچونه کوو تاسو د تیر کال راهیسې تر دا مهاله پورې ډېرې ښه لاسته راوړنې درلودلې مثلا تاسو په فرست کلاس کې ټاپ لوبغاړي سواست بیا ملي لوبغاړو ته ولاست د ملي لوبډلې برخه شوله څومره خوشحاله یاست څومره خوشحالۍ احساس کوئ او زه ډېر زیات خوشحاله یم هر یو پلیر دا ارمان وي چې ملي ټیم ته لاړ ځکه چې پخواری په همت کېږي چې یو لوبغاړی ملي ټیم ته لاړ شي او ډېر زیات خوشحاله یم چې ملي ټیم کې یم او همیشه به همداسې دوام کوم ما یادونه وکړه ستاسو تر لاسته راوړنو که ته په خپله خوله باندې مینوال ته ووایې د تېر کال راهیسې کله ستاسو په کې پی ایل کې لوبېدله ستاسو پرفارمنس ډېر ښه و کومې لاسته راوړنې هغه په یوه کال کې تاسو ترلاسه کړي هغه ووایه بس ما خو ډېره خواري کوله ما یو دا ارمان و چې زه ملي ټیم ته لاړ شم ځکه د 2023 کال نه ما ډېر خواري کوله بس کې پی ایل نه وروسته ډېر میچونه راغله چې هغه کیمپونه و نیشنل ټیم په نیشنل ټیم کیمپو کې ما ډېر ښه بالینګ ترسره کړه ولاړم کیمپ ته دوبۍ کې کیمپ و هلته مې یو دوه میچه وشول هغه کې ما ټاپ کړه او سریلانکا ټیسټ میچ ته راغلم او هلته مې 4 وکټه په ډیبیو میچ کې آوټ کړه څومره یو فرق و د نیشنل ټیم تاسو مخکې په نړیوال جام کې د 19 کلونو برخه واست د لوبو هغه فشار د لوبو هغه انداز او ډول څومره توپیر لري توپیر خو ډېر زیات لري چې کله یو پلیر ملي ټیم ته ولاړ شي او سینیر لوبغاړي ګوري بس ما سره کپټن او کوچ ډاډه و چې انشاءالله ته یې کوه چې هغه وه چې ما وکړه او ډیبیو میچ کې ما 4 آوټ کړه په ټیسټ کې ډېر زیاته مننه کرمینونکو نوید ځدران د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تازه دمې لوبغاړي چې د ټیسټ کرکټ ته راغلي دي دا مهال نو دی د سختو تمریناتو خوارۍ څخه وروسته د دې ثمره ویني چې د خپل بالینګ هغه اغېزمنتیا او هغه تاثیر یې خورا ډېر شوی دی دغسې ځوانان د دغسې لیګونو د دغسې ټورنمنټونو سره پورته کېږي او بالاخره زموږ کرکټ باندې غوړېږي